د رژې په میاشت کې په 4 چې میاشتو سره یو خپل نظام الاوقات جوړ کی، خپل یو نظم جوړ کی، یو داسې شیډول جوړ کی چې میشو په دغه میاشت کې په دغه وخت کې کیم عمل کی، کیم عبادت میشتوس کی. نو اول شی چې کله گایز د چک شي بیا د تهجد میز دی. تهجد المنځ دمره زیات ثواب دی چې په فرض مونځنه بعد په ټول نه افضل بهتر میز چې کوم دی هغه تهجد میز دی. تهجد په مونځنه بعد د دعو اهتمام کوي. الله تعالی داسې انسان دعو خامخا قبلوي. دا د قبولیت وخت دی، د یکسویي وخت دی، په دا کې خاموشي وي. الله تعالی طرف ته د انسان زیاته توجه وي. بیا گایز پر شمای دی دغه اهتمام کوي، دغه ډېر زیات برکات دي، فضایل دي. بغیر پر شمینه رجا شي خو مناسبه نه ده چې سړی پر شمای پرېږدي. پر شمی اهتمام کوي. بیا لمونځ په جمع سره کوي. بیا په جمع نه بعد معمولی ذکر اهتمام کوي. الا بذکر الله تطمئن القلوب. ذکر ډېر زیات اهتمام کوي. همیش خلک د ذکر سره ډېر زیات سستی او کوتاهي کو ډېر ظلم ورسره کو، حالانکه د ذکر ډېر زیات اهتمام کوي. په هغه نه بعد گایز مینز په جمع سره دی. بیا په آن بعد تلاوت کوي. کم از کم کچیرې غیر حافظ وي د یغ د پوره یواسي پوره ضروری دی. او کچیرې حافظ وي د یغ د پوره خو استعداد مقرر نه که هغه 15 کو که 10 کو که 15 کو د یغ خپل سوچ دی. بیا په آن بعد مزدیګر مینز په جمع مزدیګر نه بعد کچیرې د په یو ځای کې ترجمه وي یا درس قرآن وي، درس حدیث وي، داسې د ذکر حلقه وي، نیک خلق مجالس وي، په دا کې شرکت کوي. دغه هنډ زیات برکات دي، ثمرات دي. بیا د رجاموت اهتمام کوي. یا چې کوم سړی چې چاته د رجاموت اهتمام وکړو، چاته رجاموت یې وکړو، دا فرشتې د دغه انسان د پوره د مغفرت دا وکړو په دا میاشت کې. ټول فرشتې د دغه انسان د پوره په دا میاشت کې د رحمت دا وکړو. او داسې جبرائیل امین علیه السلام لیلة القدر باندې په دا کې دای د دغه انسان د پوره خصوصي د رحمت دا وکړو. نو دا یو نظام الاوقات دی چې میشتوس دا خپل شیډول جوړ کړي. بیا د میشتوس په اعمال کې ان شاء الله برکت وي. او اخري شایده ده چې کله د میش په خال کې دغه یو ډېره غلطه بیماري ده، ډېر غلط مرض دی چې هغه شپه په ګیمینه باندې تېره کړو، فضولیات باندې تېره کړو، هسې خپل وخت ضایع کړو، صلاحیت ضایع کړو، پکې خپله زون پکې ضایع کړو، ټیم پکې ضایع کړو، بلکې خلط یغ ګیم ته ورسره بیایي د یغې خلق هم وخت ضایع کړو. چکر وخت نه دی. رمضان مبارک میاشت دا د عبادت میاشت، دا د نیک اعمال میاشت، دا د چکر میاشت نه ده، د ګیمې میاشت نه ده. خل دمره لیا شوي دي چې ټوله شپه د په ګیمینه تېره کړو او ګایز بیا وغده شي. اصل خو ګایز ده چې ته عبادت وکړه. همیش بزرګونه و د شپې عبادت کړه د ګایز لپاره، بیا د رزه عبادت کړه، معمولي وخت پوره ودی آرام کړه. همیش خل ټوله شپه وغده وي. او بیا ځنه خل داسې وي چې هغه ټوله شپه په ګیمینه باندې تېره کړو. ګایز بیا خوب غلطه خبره ده. نو د وخت قدر کوي، خپل نظام الاوقات خپل شیډول جوړ کوي چې موږ په کوم وخت باندې کوم عمل کوي. الله تعالی د موږ ټول ته په صحیح طریقه باندې د رمضان مبارک قدر نصیب کو او د نیک اعمال کړل توفیق ته موږ ټول ته نصیب کو.